تعالی د نعمتو څخه یو تر ټولو لوی نعمت چې انسان یې په ژوند کې یوازې یو ځل لري او د دغه نعمت په ښه ډول حق ادا کولو سره انسان په پټو سترګو جنت ته داخلیدای شي او هغه نعمت مور ده. که د شپې تهجد ګزار وي او د ورځې روژه نیونکی وي، الله تعالی یې روژې او عبادتونه نه قبلوي که د هغې د هغه مور خفه وي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي که چیرې زما مور ژوندی وی او زه په فرض لمانځه باندې ولاړ وی او مور مې پر ما غږ کړی وی، باوجود د دې چې سورة الفاتحه مې هم شروع کړې وی، نو ما به د لمانځه نه سلام ګرځولی وی، اول به خپلې مور ته ورغلی وی چې ما غواړي. هغه صلی الله علیه وسلم فرمایي د خپلې مور په مخ کې د اوف کلمه هم مه وایه. کله چې هم د خپلې مور سره خبرې کوي کړه. هر انسان چې خپله مور خوشحالوي هغه د داسې فکر وکړي چې الله خوشحالوي. د مور د قدمو لاندې الله جنت ځکه ایښی تر څو انسان پوه شي چې د جنت اوله زینه د مور خدمت دی. که کوم اولاد خپل ټول عمر د مور په خدمت کې تیر کړي او تر دې دمه چې د مور په قدمو کې ساه ورکړي، بیا هم د هغې شپې قرض نشي ادا کوی، کومه شپه چې مور په ماشومتوب کې خپل اولاد ته تیروي. او د خپلې ژبې تیزي په هغه مور مه چلوه کومې مور چې تا ته خبرې در زده کړي. که کوم انسان خپل ټول عمر د الله تعالی په عبادت کې تیر کړي او خپل ټول مال د الله په لار ولګوي او تر دې دمه چې د الله تعالی په لاره کې شهید شي، بیا هم د هغه شفقت نه کیږي که له هغې د هغه مور خفوي. هغه صلی الله علیه وسلم حضرت عمر رضی الله عنه ته وفرمایل چې ستا په دور خلافت کې به یو کس په نامه د اویس راځي، اویس بن عامر. هغه به د مراد د قبیلې څخه وي، د قد نه به ټیټ، د رنګ نه به تور وي. هغه ته به وایي چې له تا دپاره دعاګانې وغواړي. حضرت علی رضی الله عنه یې خواته ناست و، هغه ته یې هم وفرمایل چې ته به هم ورته وایې چې تا ته هم دعا وکړي. حضرت عمر رضی الله عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وکړه، یا رسول الله، اویس بن عامر به د موږ دپاره دعا غواړي، ولې؟ هغه صلی الله علیه وسلم وفرمایل اویس بن عامر د خپلې مور په خدمت باندې الله تعالی دومره راضي کړی چې هر کله لاسونه پورته کړي او دعا غواړي، الله تعالی یې لاسونه خالی نه راستوي. هغه صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې په ورځ د قیامت چې به کله الله تعالی جنتیانو ته د جنت د داخلېدلو اجازت ورکړي، اویس بن عامر به ورسره هم روان شي. په جنت په دروازه کې به اویس ودرول شي او نور جنتیانو ته به د جنت د داخلېدو اجازت ورکړی شي. اویس به ورخطا شي او د الله تعالی څخه به پوښتنه وکړي، یا الله، زه دې ولې ودرولم؟ الله تعالی به ورته وفرمایي چې شاته دې وګوره. د کتو سره به ډېر زیات جهنمیان وویني چې تر ټولو نه مخکې صف کې به د دو قومیان ولاړ وي. الله تعالی به وفرمایي چې اویس، ستا د خپلې مور په خدمت باندې زه دومره راضي کړی یم چې نن ته دویو کې د هر چا دپاره شفقت وکړي، نو زه به هغو جنت ته داخلوم. السلام. که ویډیو مو خوښ شوی نو کمنټ کار ته ولیکئ چې ویډیو مو خوښه شوه او چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. ډېره مننه.